وکړو موږ په دې ملک کې ډېر تنګ شوي وو دومره تنګ شوي وو زما دې په خدای قسم چې په دې ځوانۍ کې سړی دا حال یې نو څه به وکړي په دې ځوانۍ کې زموږ دا حال دی په سړي باندې څه تېر شي موږ په جنګ کې سترګې وغړولې په جنګ کې راپاڅېدو په جنګ کې ځوانان شو په جنګ کې به بوډاګان شو دا وخت زمونږ د څه دی د ملک د ترقۍ دی د وطن د ترقۍ دی چې دا وطن ګلې ګلزار کړو دا وخت زمونږ د دې دی چې موږ خپل رونه ټوکړې راچوتو د خپلو پولیسو ټوکړې راچوتو د خپلو مشرانو ټوکړې راچوتو د خپلو سیاسي خلکو ټوکړې راچوتو دا شی دلته صرف کېږي او زه هغه خلکو ته وایم چې څوک دې ته جهاد وایي څوک دې ته کفر وایي ټیک د زداریحان شهید شو خو دا غازي څوک شو دا راته ووایه دا غازي څوک شو دا شهید شو خو دا غازي څوک شو ویل دا باجوړي ولاړ دي دلته کې هینډ پین یې خرڅوي ویل دا سبق ولې نه وایي دا باجوړي ویل دا د یونیورسټۍ ته ولې نه راځي دین افسر ولې نه جوړېږي زمونږ دا باجوړي به تش دغه پالش به کوي یا به دغه هینډ پین یې خرڅوي تش به صرف دغه کار کوي هغه به د شپې په دې باندې جړل زما په خدای قسم یې د شپې به جړل د هغه څه په جب کې روپۍ نه وي چې کله په اسلام آباد کې پروګرام کوو یو ته به 2000 روپۍ راولېږو بل ته به 2000 روپۍ راولېږو د دې د پی ټي آی کې ته چې کله رالې زما په خدای قسم چې دلته کې یو څو واړه ولاړ دي پنډۍ کې هوټلې دي 15 زره د هغو نه اخیستي دي اوس دا زما په موبایل کې اوس مې هغه هیسټري پرته ده چې 10,000 روپۍ مې ورته بله ورځ لېږلي ویل ستاسو په جب کې راځي 1 روپۍ نشته دی او ویل چېرته زما پروګرام مې دی 10,000 روپۍ ته درولې ما له سراج خان راکلي وي ولور مې کړې ما زما ته خو نور نشته دی په ویډیو کې سراج خان راکلي وي مال درته وایم دومره اوسه څه نه وو په هغه باندې د چا بلکل څه نه وو لیونی او د شپې به هم ګرځېده د ورځې به هم ګرځېده بلکل به د چا څه ونه کنده چې چا په چا باندې څه هغه ته کلاو نه ګرځي هغه بلکل کلاو نه ګرځي ګان ناست دی د کلي خلک ناست دی زما اوسه 20 کاله وشو 20 کاله ما د دې نه چا څه جنګ لیدلی و نه مې له بد لیدلی و نه د شو نشته د ټول خلکو ته چې هغه په څه باندې لاړې ولې لاړې اوس د هغه چې کوم تحریک دی ځوانانو زه تاسو ته وایم زه یو غیر سیاسي سړی یم خو زه تاسو ته وایم چې د هغه تحریک به نه وژنو